زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. په زندان کې یو وړوکی پاکستان. د کراچي مرکزي زندان سنټرل جیل د اتم وارډ زندانیان دلته هغه زندانیان ساتل کیږي څوک چې په زندان کې کوم جدي جنایت ترسره کوي او د سزا په توګه دوی د څو ورځو لپاره دلته ساتل کیږي. دلته ډېرې وړې کوټې لکه د ټلیفون غرفې په رقم دي. په کوم ځای کې چې زندانیان قید دي هغوی ته د خوړلو او څښلو پرته د بل څه اجازه نه ورکول کیږي. داسې فکر وکړئ چې دا زندان یو کوچنی پاکستان دی چیرې چې ازادي نه منل کیږي. لکه چې زه زندان ته راوړل شوم نو دلته یې واچولم. شاید چې زما جرم غټ وو. دلته د خپل ملت لپاره د امن خبرې کول د دوی په وړاندې تبعیض او دولتي نهادونه دوی ته د ډالر لاسته راوړلو سرچینه ګرځوي. دا د هیواد دننه او بهر د شیطان په بڼه انځوروي. که تاسو د دوی په خلاف خبره وکړئ نو دا تر ټولو لوی جرم دی. دومره لوی جرم دی چې وژنه، بغاوت او ګډوډي د هغه په پرتله هیڅ هم نه دي. تاسو اټکل کولای شئ چې په زندان کې داسې زندانیان شتون لري چې د هغه په وړاندې د ښاروالۍ فابریکې کې د اور لګونې قضیه شتون لري په کوم کې چې تر 300 ډیر بې ګناه خلک پکې سوځېدلي چې ډیره یې میرمنې او ماشومان وو. دلته داسې کسان هم شته چې په ماشومانو یې جنسي تیری کړی. دوی ورځپاڼې ته لاسرسی لري. دوی تلویزیون ګوري. دوی د بهر تللو ازادي لري. دوی د یو بل سره د خبرو ازادي لري. مګر زه دا ټول نه لرم ځکه چې زما ګناه د دوی څخه لویه ده. چیرې چې دولتي نهادونه دولت لکه یو بازار ګرځولی. چیرې چې هر څه د خرڅلاو لپاره دي. چیرې چې په اسلام کې ډالر لیدل کیږي. نو مذهبي جنون باید لومړی په ټول هیواد کې ورکړل شي. کله چې ډالر د دې په مخالفت کې ولیدل شي نو لومړی جهاد باید ومنل شي. دا اوس فساد دی. روښانتیا هم معرفي شوه چیرې چې د بیان په اړه بشپړ بندیز شتون لري. مګر هلته دومره ازادي شتون لري چې تاسو یې د سیاسي ګوندونو او دیموکراسۍ په وړاندې ناوړه ژبه وکاروئ. د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د ډالرو راټولولو هڅه وه. پښتونخوا په دې جګړه کې لوی زیانونه لیدلي دي. خو موږ ولیدل چې پښتونخوا د روزنې کیمپ په توګه ساتل کېده چیرې چې ترهګر جوړ شوي وو. هر هغه غږ چې د دې غلطو لوبو د مخنیوي لپاره پورته شو یا یې هڅه وکړه وژل شوي او یا یوې ویرې شتون درلود چې دا غږ د شعوري خلکو پورې اړه لري. څوک چې په دې تمایل پوهیږي او دا نن ورځ هم هڅه کیږي د حضرت یوسف علیه السلام په وینا زه دغه ژوندی قبرستان کې په تکلیف کې یم خو زما زړه سکون لري او زه د الله شکر ادا کوم چې زه دلته د هیچا د وژلو په جرم نه یم راغلی. زه دلته د خدای مخلوق د حق په لټه کې یم. زه دلته د دې لپاره نه یم راغلی چې ما به چا سره ظلم کړی وي. زه دلته د مظلومانو د غږ پورته کولو لپاره راغلی یم. دا فکر ماته ډیره حوصله راکوي. که نه نو دا کوچنی کوټګۍ د ناامیدۍ کور دی. دلته کارکوونکي زندانیان راته وایي چې دلته ډیری زندانیانو خپله غاړه غوڅه کړې او ځان وژنه یې کړې. د دې پر دیوالونو لیکل شوي کرښې هم د دې ثبوت دي. متنونه داسې ښکاري چې دا د مارکرونو لیکل شوي دي. مګر دلته په بند کې چیرته چې تاسې نه خپل پتلون، کمربند او کمیس اخلي نو مارکر دلته څه کوي؟ له نږدې وینم چې دا کرښې په وینو لیکل شوي. ډیری خلکو خپل نومونه او جرمونه لیکلي دي. زما په مخ کې په وینو لیکل شوي چې عمران علي 302، مدثر حسن 302 او په یوه ځای کې لیکل شوي چې دا وخت به تیر شي او مجبور یم خو له وخت نه مې ماته نه ده خوړلې.
زندان انسان ته ډیر څه ورزده کوي. دلته انسان له بهرنۍ نړۍ څخه جلا شوی او فکر کولو لپاره کافی وخت لري. د فکر کولو دا ډول زما په وزیرستان کې پیښیدل. حتی هلته یو څوک په بشپړ ډول د نړۍ له نورو برخو څخه جلا شوی دی او دا د یو تړل شوي واټ سره ورته والی لري. د نړۍ له زندانونو څخه لکه په پاکستان کې قبایلي سیمې زما په بند واټ کې د ساتلو تر شا یو هدف دا و چې زه ونشم کولی له هیچا سره خبرې وکړم. کله چې زه ونیول شوم دوی 15 ورځې د پولیسو په تاڼه کې سترګې راپټې کړې وې او په لاسونو مې زولنې وې. پولیسو ویل چې موږ مجبوره یو ځکه چې په موږ له پاسه امر شوی. هغوی ته لارښوونه شوې وه چې زه باید د هیچا د لیدلو یا اوریدلو توان ونه لرم. کله چې زه د زندان په توقیف کې واوښتم او په دې بند واټ کې واچول شوم، یو څو ورځې وروسته د ظفرالله په نوم یو بلوط زما په کوټه کې واچول شو چې زما زړه تنګي یې کمه کړه. ظفرالله ځکه بندي شوی نه دی چې هغه زما په څیر جرم کړی دی، مګر په زندان کې د اداري فساد له امله دلته د بندیانو څخه په زندانونو کې یوه زیاته اندازه پیسې اخیستل کیږي. ظفرالله څخه د پیسو غوښتنه کوي چې هغه یې په ورکولو کې بې وسه دی، نو هغه هم له ما سره پاتې کیږي. کله چې څوک د چا لیدو ته راځي نو بندیانو ته په منظم ډول ګمارل کیږي چې د خپلو لیدونکو څخه د پیسو غوښتنه وکړي. څنګه چې زما جرم هم خورا لوی دی، له ما څخه د پیسو غوښتنه نه وه شوې، که نه نو نور بندیان حتی له لوی عذاب سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه څوک چې نوي راځي. د پیسو اخیستلو مسؤل احسان مهر دی چې د دندې لپاره یو له اصلي ویناوالو څخه ګمارلی دی چې د بیډر په نامه پیژندل شوی او د بندیانو بدماشه ډله یې جوړه کړې ده. سرغړونکي اوس د سلیم په نوم زنداني دی. ویل کیږي چې هغه د مخدره توکو په جرم په 25 کلونو بند محکوم شوی وو. افسوس خو دا دی کله چې هغه له قید نه آزاد وو په مخدره توکو یې د خلکو ژوند تباه کړی وو او نن چې هغه په بند کې دی فاسد سیستم هغه ته اجازه نه ورکوي چې سم شي او دلته هم هغه ظلمونه کوي. ویل کیږي چې په دې لاره کې میلیاردونه روپۍ ترلاسه کیږي کوم چې خورا لوړې کچې ته ځي. یو زندانی چې په بند څانګه کې راڅرګند شوی ماته یې د ګلاب په نوم د بیډر کیسه ټکي په ټکي وکړه چې یو وخت یې له یوه زنداني څخه پیسې راټولې کړې وې. کله چې د هغه مور او خور د هغه د لیدو لپاره راغلل، ګلاب یې سر باندې ودرېد او له هغه یې وغوښتل چې خور او مور ته ووایه چې پیسې راوړي. زنداني وویل چې موږ غریبان یو، هغوی پیسې له کومه کړي؟ نه یې لرو. ګلاب راته وویل چې هغوی ته ووایه چې جسم فروشي دې وکړي او پیسې دې راوړي. زنداني خپلو زندانیانو ملګرو ته دا کیسه وکړه او ځان یې وواژه. بیا زندانیان راپورته شول او ګلاب یې د جیل دننه قتل کړ. یعنی دومره ظلم کیږي. دلته اوس ظفرالله 15,000 روپۍ هم ورکړي دي چې د هغه یو ملګري ورته ورکړي وي، خو هغوی د ډیرو روپیو غوښتنه کوي. ظفرالله یو غریب بلوڅ دی کوم چې د دولتي ادارو د بې کفایتي قرباني شوی دی. ظفرالله په خپل پلرني کلي کې د کلي له مشره سره د ځمکې په سر شخړه کړې وه. د ځمکې اسناد هر څه د ظفرالله په نوم دي، خو د کلي مشر نه منله. ظفرالله بالاخره د ده له بیلابیلو تکتیکونو په تنګ راغی او خپل وطن یې پرېښود. 15 کاله کیږي چې ظفرالله خپل کلی پرېښی، خو هغه پخوانۍ شخړه چې 15 کاله پخوا د کلي له مشر سره کړې وه تر اوسه د ده شا نه ده پرېښې. په بلوچستان کې هیڅ یو د کلي مشر له استخباراتي ادارو سره د کار کولو پرته پر مخ نشي تللی. څوک که یاده سرچینه ونه لري بیا نو باغي دی او هغه د پاکستان خلاف وسله پورته کړې ده.
ظفرالله هم د همدې نښې ښکار شو ځکه دښمن یې له یادو ادارو سره کار کولو. په 21 د جنورۍ د شپې په 3 بجو په کراچي کې د خپلوانو له کوره یې پورته کړ او تر ډیرو ورځو یې په هغه ظلم وکړ. ظفرالله خپله ټوله کیسه هغوی ته وکړه چې زما د ټولې کورنۍ له هیڅ کوم تنظیم سره هیڅ ډول اړیکه نشته. هو مګر موږ کورنۍ دښمني لرو. په هغه باندې د BLA سره د کار کولو الزام لګول شوی و. هغه ورته وویل چې تاسو بالاخره په کوم بنیاد دغه الزام لګوئ؟ یو ثبوت خو راته وښایي. کنه دومره خو ثابته کړئ چې له چا سره مې ان په موبایل خبرې کړې وي. ظفرالله وویل چې بالاخره راته استخباراتي افسر وویل چې موږ ستا خلاف هیڅ ثبوت هم ونه موند. ستا د مسلې شاته رښتیا هم کورنۍ دښمني ده خو موږ هیڅ نشو کولای. موږ له پاسه مجبور یو. ظفرالله هغه افسر ته وویل چې هر څه تاسو ته ښکاره دي. بیا ما په کومه سزا زندان کې ساتئ؟ تاسو ته له الله ډار پکار دی. له هغه مه ویریږئ چې خپله بدله اخلي. له هغه وډار شئ چې خپل بدل اخیستل الله تعالی ته پرېږدي. استخباراتي افسر ورته ویلي وو خو زه به تا د کوم وړوکي جرم په قضیه کې بند کړم. بیا هغه لوی محکمې ته وړاندې شو او زندان ته راوړل شو. څو ورځې پس ورته یو ملګری لیدو ته راغی او ورته یې وویل چې په تلویزیون مې ولیدې چې د BLA یو ترهګر له یو لاسي بم او یو ټوپک سره نیول شوی دی. د کوم نوم چې ظفرالله دی. کله چې له ملاقات راستون شو خپه کېناست. په خپلو زړو او شکېدلو چپلو یې نظر ولګېدو. له ځانه سره یې وویل چې آیا په دې زړو چپلو کې زه د لاسي بم او ټوپک سره د سړک په سر نیول کېدم او له هیڅ مزاحمت کولو پرته به د هغوی لاسونو ته غورځېدم؟ بیا په خندا کې په ژړا شو چې اوف دې ظالمانو زه په څه عذاب کې اچولی یم. زما د اولادونو راتلونکی به څه کیږي؟ د کومو چې یوازینی امید یم. زه خو د هغوی د بهترین تعلیم خواهشمند وم. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې انشاءالله ته به ضرور له بند خوشي کیږي او ستا اولاد به تعلیم حاصلوي. زه د هغه په تکلیف له ټولو ډیر پوهېدلی شم. بالاخره زما له قوم سره خو همدا شوي دي او لا هم کیږي. د هغوی خو کاروبار همدا دی چې د پښتنو، بلوڅو، مهاجرینو او سیندیانو داسې ښکارندوی وي. باید چې ونیول شي او په هغوی باندې یو ځانګړی قضیه یا تور ولګول شي. یعنی که پښتون وي پرې د طالبانو تور او د هغوی کومک کوونکی. که بلوچ وي یا د بلوچستان وي پرې د BLA سره د اړیکو لرلو قضیه. که د کراچي بلوچ وي بیا د کینګ جنگ قضیه. که مهاجر وي بیا د MQM او د هند ادارې سره د اړیکو لرلو قضیه ورته جوړیږي. هغوی به خوش قسمته وي. ګنې څوک چې روپۍ ورنشي کړای له عدالت پرته قتل کیږي. د نقیب الله محسود قتل هم داسې و. کله چې هغه بیچاره پیسې ورته ورنکړای شوی شهید یې کړ او راوا انور په ډېرې اسانۍ سره وویل چې د طالبانو کارمند و. ځکه د هغه باور و چې خلک فوراً باور کوي چې که پښتون وي نو حتماً به طالب وي. که پښتون قوم د هغه په مړینه راولاړ نه وای نو ممکن د راوا انور په سینه به اوس یو بل مډال هم ځوړند وای. د دې ذمہوار څوک دي؟ د دې ذمہوار په افسوس سره د پوځ ادارې دي کومو چې طالبان خپله جوړ کړل او بیا یې په ملي او بین المللي سطحه زموږ پیژندنه داسې وکړه چې دا هغه خلک دي چې په نړۍ کې یې له ویرې خپرولو پرته بل کار نشته. د ISPR په همکارۍ باقاعده فلمونه جوړ شول په کومو کې چې هر دهشتګرد ته د پښتون څیره ورکړل شوې ده. زما جرم دا هم دی چې ما دا خبره په پوره دلیل او ثبوت سره کړې ده. په ځای د دې چې هغوی خپل دغه عمل ته تغییر ورکړي خو ما ته کار کول یې ډیر مهم وبلل.
مګر دا خو زما ذاتی مسایل نه دي. دلته زما قوم وو چې له هغوی د دې ادارو ډار وو. ګنې زه به یې چېرته وژلی او غورځولی وای. خو زما په قتل سره یا زما په بندي کولو سره د پښتون قوم مسله حل شوه. که مسله دا ډول حل کیږي زه تاسو ته لیکلی سند درکوم چې ما د ټول عمر لپاره زنداني کړي. خو که مسله نشي حل کېدای نو زه څه؟ زما په څیر لکونه نور زنداني او قتل کړئ. د قومونو د حقوقو پایمال او د ملي هویت له منځه وړل به یوه ورځ درته ډیر لوی قیمت پریوزي. او په یاد ولرئ څوک چې له تاریخ څه نه زده کوي تاریخ خپله پرې تکراریږي.